د خلکو غبرګونونو او پیغورونو نتیجه ورکړه. له زندان څخه د جنرال مبین ازادېدل او غبرګونونه جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. جنرال مبین د طالبانو د استخباراتو له بند څخه آزاد او خپل کور ته ورسید. هغه په دې اړه یو شمېر ټویټونه کړي چې دلته یې تاسو سره شریکو. مبین لیکلي د ځینو مشکلاتو له وجې د میډیا څخه لرې وم. اسلامي امارت زما کور دی، مشران مو د سترګو تور دي. هیڅکله به له خپلې مبارکې دایي او تګلارې منحرف نشم. انشاءالله زه روغ جوړ او د مظلوم ملت په خدمت بوخت یم. افغانانو له کلونو وروسته د آرام څاه اخیستې. دلته په قوي هوډ عهد شوی چې هیواد کې به د اسلامي نظام ترڅنګ د بیا رغونې، آبادۍ او په پښو درېدو لپاره کار کوو او دا هیواد له محتاجۍ څخه راباسو. انشاءالله د اسلامي امت ټولې هیلې او ارمانونه تر موږ پورې تړلي. موږ ژمن یو چې په خپلو کړو ژمنو وفا او په خپل کړي تعهد ودرېږو. خپله تګلاره او مسیر به تعقیبوو او د راپاتې امانت نظام ساتنه به په خپلو وینو کوو. انشاءالله د هغه د خوشي کېدو په اړه طالب پلویانو بېلابېل غبرګونونه ښودلي چې دلته یې درسره شریکو. واحد فقیري لیکلي د جنرال مبین ازادېدل ښه خبر دی، خو د هغه توقیف ډېر سوالونه راپورته کړي. خپل منځي اختلافات لا زیاتېږي. د عباس ستانکزي زوی لیکلي جنرال صاحب په خیر خلاص شو. خلک په دې وپوهېدل چې جنرال صاحب بې ګناه دی. جنرال صاحب د ملت خواخوږی او زړه سواندی مشر دی. الله جل جلاله دې تل سرلوړی او کامیاب لري په هر ډګر کې. محمد قریشي لیکلي جنرال مبین لکه چې وروسته له سافټویر اپډیټ کولو په موقتي ډول خوشي کړی. فیضان لیکلي جنرال صاحب په خیر راغلی. موږ مبارزین دا څو ورځې داسې وو لکه یتیمان. یو شمېر افغانانو بیا لیکلي که جنرال مبین وروسته له دې د پاکستان پر ضد څرګندونې ونه کړې نو ښکاره ده چې سافټویر یې اپډیټ شوی. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.